سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ دوستانو نن زه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو موږ خپله فیسبوک آی ډي رسمي کړو یا زموږ خپله فیسبوک آی ډي چې دی هغه موږ د تل عمر لپاره راجستر کړو. نو دوستانو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. دغه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دوستانو په لومړیو کې په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښایسته ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کړم. نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دغه سبسکرایب اپشن چې تاسو دا سبسکرایب وینئ په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټي نشان چې راوځي په دې باندې کلیک وکړئ او په آل باندې دوستانو کلیک وکړئ. او که چیرته مو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ. او که له نورو دوستانو سره شیر کول غواړئ نو په دې شیر اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو دغه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. نو دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو. دوستانو څنګه کولی شو موږ د خپل فیسبوک آی ډي رسمي کړو. نو هر څه نه مخکې به لومړی تاسو فیسبوک خلاص کړئ. دوستانو کله مو چې فیسبوک خلاص په دې کونج کې په درې نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ. خپله آی ډي به خلاصه کړئ. دوستانو کله مو چې خپله آی ډي خلاصه کړه دغه درې ټکي دوستانو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې تاسو به لومړی د خپل د پروفایل یور پروفایل لینک په دا به دوستانو تاسو کاپي کړئ په لومړیو کې. کله مو چې دا کاپي کړو نو هغې نه بیا به راشئ شاته بیک به وکړئ. نو دلته به لاندې دوستانو تاسو راشئ. دلته هیلپ اینډ سپورټ په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دا تاسو وینئ هیلپ اینډ سپورټ په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو لږ صبر بیا به په هیلپ سنټر باندې کلیک وکړئ. دغه دوستانو وینئ تاسو هیلپ سنټر په دې باندې به کلیک وکړئ. لږ صبر ورته کوو. تر اوسه مونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. دلته د سرچ اپشن راځي. دا دوستانو تاسو وینئ سرچ په دې سرچ کې به ورکړئ تاسو بلو BL بلو. ګوره دوستانو څنګه مو بلو ورکول تر واته هاو ټو آی ریکویسټ او وریفاید یعنی تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک او وریفای کړئ. دوستانو نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ صبر ورته کوو تر څو ګورئ دوستانو دلته هغه موږ ته شنه ټیګ یا دغه پیجونو سره یا د کومې آیډیانو سره چې فیسبوک کې شنه ټیګ مار علامه وي دا ګورئ دوستانو هغه هم راوخواته ګوره دا د وریفاید د فیسبوک پیج فیسبوک اکاونټ یور نیم. نو په دې واسطه تاسو کولی شئ چې یوه فیسبوک آی ډي رسمي کړئ. اوس را درومو فیسبوک آی ډي موږ تاسو رسمي کوو. تاسو به لاندې راشئ. دوستانو لاندې به راشئ دلته لیکلي اکانټکټ فارم. دلته دوستانو تاسو وینئ اکانټکټ فارم. تاسو به دلته په دې شنه خط باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک دلته لیکلي چې وریفای ټایپس یعنی تاسو پیج غواړئ چې وریفای کړئ او که پروفایل غواړئ وریفای کړئ. زه ورته یم موږ پروفایل غواړو چې پروفایل وریفای کړو نو په پروفایل باندې کلیک کوم. دوستانو پروفایل دلته لیکلي چې یور فیسبوک اف پروفایلز لینک. تاسو د خپل پروفایل لینک دلته ورکړئ. تاسو به هلته د پروفایل لینک اخیستی وي نو هغه ځای نه تاسو کولی شئ چې دلته پیسټ کړئ. خو همه خبره دا ده چې دلته چې دی دغه نه پیسټ کیږي لینک چې دی د پروفایل لینک نه پیسټ کیږي. نو دا به زه څنګه په دې کې ورکوم؟ دا خو ډېره سخته ده چې یو ټکی لیکم. نو مجبوریت ته ته به یو ټکی لیکي او هلته به ته ځان ته هغه به په یو څه څیز باندې ځان ته ولیکي په میسنجر کې ځان لپاره بلې آی ډي ته ولېږه او نهایي په واسطه بیا یو ټکی ولیکه. همه خبره دا ده چې دلته به ته یو ټکی لیکي د فیسبوک لینک. نو زه هغه یو ټکی لیکم او ویډیو لږه بندوم. او دوستانو یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. دغه د دوستانو ما پروفایل لینک چې دی ور واچاو. دوستانو نو اوس په دلته تاسو څه وکړئ کله چې د پروفایل لینک ور واچاو نو هلته لیکلي سلیکټ کټګوري فار د پیج اور پروفایل. نو تاسو سلیکټ کړئ د کټګوري. نو دلته به تاسو کلیک وکړئ کوم یو کټګوري سپورټ هر څه په اړه چې تاسو معلومات ورکړئ هغه مړه نیوز میډیا بس ما نیوز میډیا. دلته به ورکړئ ویچ کنټري از د انټیټي فرام یعنی د کومې ادارې پورې د کوم هیواد ادارې پورې چې د اړه لري. دلته به ورکړئ افغانستان. که افغانستان کار ور نه کوو نو بیا بل ملک ورکړئ. افغانستان ورکړئ. دلته به چې لیکلي پلیز پوټو آف یور آی ډي هغه کوم تصویر چې ستاسو د پروفایل باندې هغه به دلته ورکړئ. دلته ما هغه ورکړو. دلته به لاندې راشي لیکلي پلیز شیر وای د فیسبوک پیج اور پروفایل شوډ وریفاید یعنی ولې غواړئ چې تاسو دغه فیسبوک آی ډي چې دی وریفای کړئ. نو هغه به تاسو کوم دلیل ورته ولیکئ. زما دغه دلیل ورته لیکلی دی. دوستانو نو ګورئ دوستانو دلته ما ورکړل بیکاز آی وانټ ټو مای اکاونټ سیکورټي.
نو دلته تاسو هر یو دلیل ورکولی شئ نو دوستانو تاسو دپاره همه خبره ده کوم یو دلیل ورکوئ یعنې زه ځکه د آی ډي رسمي کوم چې له نورو خلکو څخه محفوظ شي یا د ده پاسورډ محفوظ شي. زه غواړم چې له نورو سره مې فرق وشي یعنې زما په نامه نور فیک اکاونټونه دي نو د داسې نه دې په اړه تاسو کولی شئ. نو کله مو دا به دا لاین د 2 خانې چې دي دا به تاسو پرېږدئ، دې کې به کار نه لرئ دوستان، دې کې به کار نه لرئ، دا به سینډ کړئ. ګورئ دوستانو هغه ماته تhank you for connect Facebook we my search out to your. ګورئ دوستانو هغه ماته چې د فیسبوک هغه چې دی هغه رسمي ګوره دوستانو دلته تاسو وینئ چې ماته ویل چې نو 4 ساعته وروسته به چې زما په فیسبوک باندې هغه ټیک مار علامه چې کومه ده هغه راشي دوستانو. دا ډېره زیاته خوندوره ویډیو ده د ټولو دوستانو. ګوره دوستان تاسو وینئ چې thanks for connecting Facebook we may search out to you if you need more info. نو دوستانو چې دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپله فیسبوک آی ډي چې دی رسمي کړئ. نو یو څو دقیقې وروسته به چې دی یا 4 ساعته وروسته چې تاسو پروفایل چې به په رسمي ډول چې دی رسمي شي. نو دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. له دې طریقې څخه ګټه واخلئ، حتما دغه طریقه وکاروئ. او دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي له نور دوستانو سره یې شیر کړئ او دغه ویډیو لایک کړئ. زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله